به ورسېږي. یو ملا مې صد راته کړی دی، د افغانستان یو ملا مې صد راته کړی دی، وایي کېدای شي ستا عمر کم وي، په عقل به هم کم وي، پاسپورټ جرأت په یو افغاني کې نسي پیدا کېدلی چې د دې ټول موږ سره یې وکړو. موږ پاسپورټ نه منو، موږ د ډیورنډ لاین پاسپورټ نه منو. دا د کرایې وزیران به دا خپله فیصله واپس اخلي. دومره هم په خبر یو چې سر موږي لاسونه موږي، وایي دا څه فساد راوسو. ستاسو دا ناسته به رنګ راوړي. موږ جنګ نه کوو دلته، دا زموږ جنګ دی، دا زموږ غیرت دی، دا زموږ افغانیت دی. موږ دلته جنګ نه کوو. د برګیډیر صاحب د کرنل صاحب دا خیال وي چې دا خلک به یا کیله چور کي یا به یې نرسي چور کي. دا زموږ ناسته اوس هم ستاسو خوبونه ارام کړي دي. ستاسو پلار هم برګیډیر صاحب دا خبره په دې باندې واپس اخلي. دا خبره پر لب کې ټول مسلمان ناست دي، ټول افغانان ناست دي. ستاسو مخونه موږ وینو چې سپېرې خاورې در څاڅکي، ستاسو دردونه موږ وینو. خواست کوم پر دې سټیج ناستو خلکو ته چې دا غیر سیاسي پلیټفارم دی، دلته سیاست مه کوئ. دا خلک زموږ خبرې اوري. موږ دومره خلک نه یو چې دا د دروغ خلک موږ ته ناست دي، زموږ خبرې اوري و موږ ته یې غوږ نیولی دي. موږ یو په بل پسې سرلګېدلي یو. که نران یاست دا د جنګ میدان دی، پر دا باندې د خپل وطن دفاع وکړي، د دې خپل ولس دفاع وکړي. موږ د اویا کالو څخه د زنده‌باد و مرده‌باد نارې ویلې دي، په هرې پارټۍ پسې مې ځغستلي دي. اوس تاسو موږ ته لاس راکړئ. سیاست مه کوئ، خرنې خبرې مه کوئ. دې مظلوم ولس ته وګورئ، دې ځړکېدلي کان ته وګورئ. داسې خلک را معلوم دي، هره ورځ دلته ناست یم، یو ورځ سره پر څنګ شي و د یو پارسل وړو پیسې به د چا څه نه راواخلي. د دې خلکو څه وشرمېږئ. په کورونو کې خوندې مندې وږې تږې ناستې دي، ماشومان وږې تږې ناست دي. دلته داسې خلک ناست دي چې د ډېرو خلکو په چوي کې به یو زری نه وي. موږ سیاست ورته کوو، کور یې ستاسو ودان، سپي زموږ خبرې اورئ و موږ ته ناست یاست. دا جنګ به هم ګټو، دا د پاسپورټ خبره به هم په دې واپس اخلو. دا به موږ د لویه کندهاره د غټ کوټ پورې دا خبره کوو، د چمن هغې تاسو سره منم نه. تاسو مطمئن اوسئ، مایوسیتي مه، اسلامي امارت یې هم نه مني، ګوسترګ یې هم نه مني، دا کان یې هم نه مني، محمود خان یې هم نه مني، فضلالرحمن یې هم نه مني، منصور یې هم نه مني، اسفندیار ولي یې هم نه مني. دا د دې چا په پلار کې ولکه جرأت پیدا شي چې دوی به پر موږ باندې پاسپورټ لاندې کوي. د پاسپورټ خبره د لاهور د پنجاب ده، د پاسپورټ خبره د دې ولس ده. که دا ولس ته خواپاتې شو، موږ دروازه ورسره پاسپورټ کوو به، که نه نو د چا په پلار کې ولکه جرأت پیدا شي. موږ جنګ نه کوو، موږ په امن ناست یو. یوه میاشته مې پرس ول چې یو کال وي که دوه کاله وي، موږ به د دې امن د لارې هغه څور وخت کې محمود خان اڅکزي وویل چې د اسلام آباد خوبونه ارام دي. الله قسم خوبونه ارام دي، خوبونه د دې د کرایې د وزیرانو نشته. خبره کوم، غوښتنه لرم د پاکستان د پوځ مشر عبدالعزیز حسب منیر صاحب څخه چې ستا په سینه کې کم قرآن شریف پروت دی، په دې قرآن شریف فیصله در سره کوو. ستا قانون ستا، په دې قانون دې فیصله در سره کوو. را میدان ته څه دا د پاسپورټ خبره به ډېر زورور درته راغلي وو، در تا ډېر سوچترګې راغلي وو، هغو دا خبره نه کړ، دروازه نه کړه پاسپورټ نه دی څوک. موږ د چمن پر ډیورنډ لاین پاسپورټ نه منو، موږ چې کس دا د مور دار نه منو. دی وایي چې دا پاسپورټ کېږي. دوې نارې کوم، ډېرې خبرې نه کوم. علما کرام مشران ناست دي. موږ د چمن پر دروازه باندې پاسپورټ، د چمن پر دروازه باندې پاسپورټ. ډېره مننه. ټول خلک وینم چې سپېره مخان وچ شونډان ناست یاست. ستاسو دردونه موږ ته معلوم دي، ستاسو تکلیفونه موږ ته معلوم دي. ستاسو دا دردونه به رنګ راوړي، ستاسو دا تکلیفونه به رنګ راوړي. دا د دوی پلار به هم د پاسپورټ خبره واپس اخلي. ډېره مننه. غوښتنه لرم، خواست کوم د یو ځوان په حیثیت، د یو
مظلوم افغان د دې ولس په حیثیت مه کوئ خرینې خبرې دا جنګ راوګټي بیا چې هر یو خپل سټیج څه وایاست هغه وایاست دې وطن دې خلکو ته ستړي خبرې مه کوئ دا خلک یار حکومت ستړي کړي دي اوس یې بیا دوی ستړي کوئ دې ولس ته به ستړي خبرې نه کوئ دا جنګ دا ولس په خپله ګټي که دې که نه یي که دا پاچیان یي که نه یي که دا سټیج یي که نه یي دا ولس پر دا سړک ناست دي دا جنګ به ګټي ډېره مننه کور مې ودان سلام